زموږ تی په یوه خبره به شاید زما سره اتفاق وکړي که نه، دا زموږ تی کورو لره چې دا نارینه ولاړ سي بازار لره زنانې را شروع سي، څوک د بنګړۍ په بهانه، څوک د نکروزو په بهانه، څوک د چیش په بهانه. دا اوس هر چاته خو څوک نه رسېږي. زنانه د کور ته راله 15 واره راله بیا شناخته سوله، چې شناخته سوله کوډ یې هم هېڅ ګران کار نه دی، سحر هم ګران کار نه دی، جادو هم ګران کار نه دی. بیا زما او ستا په زاریان وي چې زما کور ته څوک راځي او زنانه د چیرې و دا دغه ښځې چې کورو له راځي ټول کمال په دغه ښځو کې دی، ټول کمال. څوک د پولیو په بهانه، څوک په کمه بهانه، څوک د بجلي میټر په بهانه، څوک د مردم شمارۍ په بهانه. دا زما او ستا کورونه دې خبرو را خراب کړي دي. ته به منئ یا بیا نه منئ. زه خو چې ګر سره دا رقم چې په دروازه کې به کښېنې، په دروازه کې به کښېنې، دننه به راځې نه. ښځو خوا په خوا به زموږ سپین سرو ویلې ول د ښځې عقل په پنده کې دی، په پنده کې. زه ادې ته وایم زما مور اوس په پنده کې م والله قسم دونه بېوقوفه دي چې خپل دوست دښمن نه سره پېژني، چې دا ښځه زما کره راغلې ده، زما د بچیانو دونه پوښتنه کوي، زما د خاوند دونه پوښتنه کوي، او زما بغیر د اجازې زما کمرې لر راځي. دا چیش دی، دا چیش دی. ستا یو بېښته نه دی، ستا یو بېښته، ستا یو بېښته تعویزګر ته ورکړه، په تا به هغه لوبې وکړي چې بیا به په ورځ کې به په تا د اسمان ستوري شمار کړي، په ورځ کې. ستا یو بېښته نه دی. بس نو عقل مه لره، سرونه بېښتان بیا د بیمار دا په ټپ کې غورځوه. اوس ته په کوم بنیاد؟ او پخوا به زموږ ته مندې حیاداره شرمناکه زنانې به وې، هغو به دا بیا د بیمار سرونه چې به ژمنځ کړو دغه بېښتان بیا لایده په یو کڅوړه کې اچول چې څوک یې ویني نه، بیا به یو ځای شاخ کړو یې په یو خارو ماره. اوس خو وروره ټپ لره ورسه، دې ته کتل حرام دي، حرام دې ته کتل حرام دي. د ښځې نوکان چې دا یې پرې کړي د دې دپاره دا حرام دي چې دا یې په لاره کې وغورځوي، پرېږدي نارینه ورته کړو. دا حرام کار څوک پرې پوه کوي چې په شاپینګ سینټر کې د دې بچی پیدا کېږي، نو به زه نورې خبرې په دې څه ومنم. خو بس خیر چې راپېښه ده له دوی راپېښه ده، چې راپېښه ده له دوی راپېښه ده، بل چا نه ده راپېښه.